عمران خان په پاکستان کې په څه باندې بندیز لګولی دی؟ پاکستان کې به پی ډي ایم ولې غونډې نه کوي؟ بلخوا بیا ټرمپ وایي چې جو بایډن کولی شي چې سپینې ماڼۍ ته دننه شي، خو په یو شرط. دا شرط څه دی؟ سلامونه لیدونکو، دې ویډیو کې وګورئ. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي په هیواد کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی او له همدې کبله به اجازه ورنه کړي چې د حکومت له مخالفو سیاسي ګوندونو تشکیل شوی د پاکستان ولسواک غورځنګ یا پی ډي ایم لوی غونډې ترسره کړي. نوموړي ویلي دي چې حکومت د کرونا مخنیوي په هدف احتیاطي تدابیر په خورا سختۍ پلي کوي او همدا سبب دی چې پی ډي ایم ته د لوی غونډې ترسره کولو اجازه نه ورکوي. د نوموړي دغه پریکړه بیا د مخالفو سیاسي ګوندونو له تونغ غبرګون سره مخ شوې ده. دا ګوندونه ټینګار کوي چې هر څنګه چې کیږي په ملدان کې به راتلونکې لویه غونډه ضرور ترسره کوي. د پاکستان پپلیز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري په دې اړه پر خلکو غږ کړی دی چې د قوت څرګندولو په هدف دی د ملتان په راتلونکې لویه غونډه کې پراخ ګډون وکړي. د همدې ګوند بل غړي او د پاکستان پخواني لومړي وزیر یوسف رضا ګیلاني بیا ګواښ کړی دی چې که حکومت د یادې غونډې مخه ونیسي نو په ملتان کې به خلک پراخو لاریونونو ته هڅوي. ټاکل شوی چې د پاکستان ولسواک غورځنګ یا پی ډي ایم د دغه هیواد اوسني حکومت خلاف غونډو په ترڅ کې د ځل د روانې نومبر په 13 د پنجاب ایالات په ملتان کې لویه غونډه ترسره کړي. خو پاکستان حکومت یې له دې کبله مخه نیسي چې ګواکې په پراخه کچه د کرونا وایرس د خپرېدو ویره پکې شته ده. او په بل خبر کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ولسمشریزو ټاکنو کې د پراخ درغلیو او په رښتینو رایو کې د خپلې بریا ویلي دي. ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې جو بایډن کولی شي چې سپینې ماڼۍ ته د ولسمشر په توګه دننه شي، خو په هغه صورت کې چې خپلې رایې پاکې ثبت کړي. ټرمپ لیکلي جو بایډن په هغه صورت کې سپینې ماڼۍ ته د ولسمشر په توګه دننه کیدای شي چې خپلې رخصندې 80 میلیونه رایې پاکې ثبت کړي. 80 میلیونه رایې باید ناقانونه او د درغلیو ډکې نه وي. ټرمپ د امریکا د څلورو ایالتونو نومونه اخیستي دي چیرته چې د په وینا ډېرې درغلي شوي دي. ټرمپ لیکلي دي چې په ډیټرویټ، اتلانتا، فیلادلفیا او میلواکي کې د رایې ډېرې وي، خو د جو بایډن ډلې پکې درغلي کړي دي. بیا له بلې خوا پنسلوانیا کې محکمې د ولسمشر ټرمپ د ډلې هغه شکایتونه رد کړل چې په یاد ایالت کې د ټاکنیزو درغلیو په اړه کړي وي. له تاسو ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې دوو خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره پاتې شئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.